له پاکستان خلاصون هلته د جهاد پیلول دي. پاکستان لسیزې کیږي چې د افغانستان په کورنۍ چارو کې لاسوهنه کوي او په دې هیواد کې تل د نایابتي جګړې ملاتړ کړی. که په افغانستان کې ملایکې هم حاکمې شي نو د پاکستان له لوري به پر افغانستان د جهاد فتوا په حتمي توګه راځي. په دې هکله په افغانستان کې د نظر خاوندان او شنونکي هم ګڼ نظریات لري. لیکوال او څیړونکي اسماعیلیون پر خپل فیسبوک پاڼه باندې د جهاد کولو امر کړی. اسماعیلیون ویلي له پاکستانه د خلاصون غوره لار همدا ده چې هلته وسلوال جهاد پیل، اسلامي نظام حاکم او شریعت هم سلو په سلو کې پیلی شي. اوس مهمه مسله د طالبانو له راتګ سره پیل شوي. که څه هم زړه مسله کیدای شي خو طالبانو نوی رنګ ورکړی. په دې وروستیو کې د طالبانو او پاکستاني دولت ترمنځ د ډیورنډ پر کرښه نښتې او ستر جنجالونه رامنځته شوي. نن طالبان او پاکستان پر دې مسله یو بل ته ګواښ هم وکړ. پر همدې مهال د عوامي نشنل ګوند عمومي ویان هم د ډیورنډ فرضي کرښې موضوع ته اشاره کړې او پر دې هکله یې تازه څرګندونې کړي دي. زاید خان وویل د ډیورنډ کرښې هوکړه د 99 کلونو لپاره میر عبدالرحمن خان له انګریزانو سره کړې وه. وخت یې پوره شو او د دې کرښې قانوني حیثیت ختم شوی او دا د پښتنو تقسیم دی. پاکستان څوک دی؟ تیر 2021 کال په پاکستان کې د جهاد کولو کال و. په دې کال کې د تحریک طالبان او بلوچ ملتپالو مجاهدینو د خپل جهاد په ترڅ کې ډیر زیات شمیر پاکستانی عسکر هلاک او وغځول چې په دې سره محروم ملتونو د ژوند تر یوې کچې زمینه مساعده شوه. تحریک طالبانو ګواښ وکړ چې دوی به د دې مستبد حکومت پر وړاندې تر هغو جګړه کوي تر څو چې په پاکستان کې یو اسلامي او شریعتي نظام حاکم شي.